السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کڅوړه لپاره ټول نه مخکې راځي. ویور نن موږ دا زده کوو چې موږ به د کمپیوټر کم کیبورډ چې هغه به موږ څنګه بل لینګویج ته اړوو. بای ډیفالټ چې دا په انګلیش کې موږ پښتو ته څنګه اړوو، اردو ته به څنګه اړوو، هندي ته به څنګه اړوو، چاینیز، پرتګالیز چې څومره لینګویج دي هغې ته موږ څنګه خپل کیبورډ او نوی لینګویج چې دی هغه موږ ډاونلوډ کوو. نو د هغې دپاره به راشو سټارټ ته او په سټارټ کې به ورکو RUN رن باندې به انټر کړو او بیا به ورکو intel.cpl او بیا به اوکې. زموږ سره به دا مینیو کوډ شي. د دې نه به چې دی موږ د لینګویج فارمیټ چې دی هغه به سلیکټ کړو. زما سره چې دی ټو لینګویج انسټال دی. زما سره یو انګلیش یونایټډ سټیټ US کیبورډ دی او بل زما سره پښتو افغانستان کیبورډ. زه ورته اردو پاکستان چې اردو پاکستان سلیکټ کول غواړم، اردو پاکستان مو ته سلیکټ کو او د هغې نه بعد بیا چې دی زه راځم لینګویج پریفرنس ته. بیا به کلیک کوئ په لینګویج پریفرنس باندې. لینګویج پریفرنس باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو سره دلته کې راځي ایډ ا لینګویج. نو ایډ ا لینګویج باندې به کلیک وکړئ او دا چې څومره ژبې دي نو هغه تاسو سره راړي دلته کې فارسي، رومانین، ترکش چې څومره ژبې دي دلته کې نو تاسو سره راړي. تاسو دې ځین هم لینګویج چې دی هغه ایډ کولی شئ. یو لینګویج سلیکټ کړئ او هغه ایډ کولی شئ، ملیشي او چې څومره لینګویج دي. دلته کې به زه راشم او د لینګویج نوم به بای ریټن نو لینګویج چې دی زه به اردو به سلیکټ کړم دلته کې اردو او بیا دلته کې چې ما کله یو لینګویج سلیکټ کو دلته کې اوپن بټن چې دا هغه ما سره کولاو شو. دلته کې به اوپن ووایم او بیا اردو بھارت، اردو انډیا ته ما سره راغله او اردو پاکستان. په ایډ چې دی ما سره هایډ دی نه شو کوي، څومره ما لینګویج پورې سلیکټ کړی د هغې پورې ما سره ایډ بټن نه شو کوي. زه به په اردو پاکستان باندې کلیک وکړم او د هغې نه بعد بیا لینګویج چې دا ایډ کړم نو زما سره چې دی دا لینګویج چې دی هغه ایډ شو اردو پاکستان. دلته کې به هم چې دی زما سره راغلی انګلیش یونایټډ سټیټ، پښتو، اردو پاکستان. چې تاسو څومره هم لینګویج یا کیبورډ خپل کمپیوټر ته ایډ کول غواړئ نو تاسو ښه په اسانه باندې دې ایډ کولی شئ. بیا به زه اردو دې لی آوټ که زه چې کوم نو را به شم آپشن ته او په آپشن کې به چیک کړم پریویو. نو په پریویو کې دا زما سره چې دی د اردو کیبورډ لی آوټ دی. په دې طریقه به زما سره اردو کیبورډ جیم، چا، با، تا، پا، ټا دا زما سره د اردو کیبورډ چې دی لی آوټ دی. اوس زه بیا کیبورډ کې چې دی هغه لینګویج چینج کول غواړم نو دلته کې چې راشم زه په انګلیش دغه باندې چې کلیک کړم نو دې ځای نه هم زه سلیکټ کولی شم. زه سلیکټ کوم اردو او چې کله زه کیبورډ ته لاړ شم نو په کیبورډ کې وینډو کې او سپیس کې چې زه کله هم زما دا مینیو اوپن شي په سپیس باندې دا زما سره ښکته به راځي نو زه اردو سلیکټ کوم. نو تاسو چې اوس څنګه څومره هم رایټینګ کوئ نو تاسو سره په اردو لینګویج کې لیکلی کېږي. زه اوس دلته کې لیکم زه چې څومره هم رایټینګ کوم نو هغه زما سره په اردو لینګویج کې لیکلی کېږي. نو دا و د اردو د ایډ کولو کلاس. انشاءالله سبا نه به بیا بل کلاسونه